د ملي دفاع وزارت د ډاکټرانو تازه میړانه. سلام درنو لیدونکو، ستړي مشئ. د شهید سردار محمد داود خان په روغتون کې د تعویض مفصل عملیات ترسره شو. د شهید سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې د اورتوپیدي څانګې ډاکټرانو له لوري د لومړي ځل لپاره د تعویض مفصل HIV عملیات په بریالیتوب سره ترسره شو. یاد عملیات د ماډرن طبي وسایلو او د مسلکي کادرونو په لرلو سره د روغتیايي چارو قومندان الحاج ډاکټر محمد طاهر احرار او برید جنرال پوهندوی حبیب الله احمدزي په عملتیا د ډاکټر عزیز شفا او ډاکټر عثمان اتل له لوري ترسره شول. د یادونې وړ ده چې دغه عملیات لومړی د شهید سردار محمد داود خان په 400 بستریز روغتون کې 25 کاله وړاندې د پوهنوال ډاکټر عبدالرازق سیاوش له لوري ترسره شوي وو. بلخوا په خوست کې یو شمېر ښځې وایي چې د خپلو لاسي صنایعو لپاره د مناسب بازار نشتوالي له امله یې خپل فعالیتونه بند کړي دي. په ورته وخت کې د خوست اطلاعات او کلتور رئیس وایي په پام کې لري چې په نږدې راتلونکي کې د لاسي صنایعو د بازار موندنې په موخه یو نندارتون په لاره واچوي. بل پلو د هرات د کرنې او اوبو لګولو ریاست وایي چې سږکال د دغه ولایت د انګورو حاصلات 30 سلنه کم شوي دي. د تیر ژمي سړه هوا او وچکالي په هرات کې د انګورو د حاصلاتو د کمیدو لاملونه بلل کېږي. د یادونې وړ ده چې هرات د هیواد په لویدیځ کې یو له هغو ولایتونو دی چې د بېلابېلو انګورو په پالنه کې ځانګړی شهرت لري. په تیرو 2 لسیزو کې هرات کې د بېلابېلو ډولونو انګورو سلګونه باغونه جوړ شوي دي.